هېڅ هم په زړه نشته دی، خو دا هم په زړه د شاعر قدر چا ته نشته دی. وینا ما څه پینډینګ پرته ده، خو بې وسو ټینګ کړی یم نو زما پې وس نه راځي چې 1.5 لاک روپۍ په دې لګي. بل کلام دی وایي ګیر چاپېره زه چې د یو بل اشنا ته وګورم، ډېر چاپېره زه چې د یو بل اشنا ته وګورم، ډېر مېړه خفه چې د خپل اشنا ته وګورم، او څومره په اخلاص سره مینه محبت کوم، څومره په اخلاص سره مینه محبت کوم، وجاړم په چغو چې د غل اشنا ته وګورم. زل بیا لږ بدرګي ته راشه، یو ځل بیا لږ بدرګي ته راشه، ما جلبل بیا پزله جلبل که کنه. سلامونه، نیکی هیلې، احترامات او پیرزونې قدرمندو کتونکو اوریدونکو، ستاسو ورور ستاسو ملګری محمد الیاس عجز یم. په دغه تمه دغه هیله روغ جوړ به یې، خوشحاله به یې، د ژوند نه به خوندونه او مزې اخلئ. په څنګ کې راسره یو داسې شخصیت ناست دی چې د هیڅ تعارف محتاج نه دی، تاسو به یې پیژنئ. جلبل صاحب راسره ناست دی په نننۍ پروګرام کې. دوی سره به مرکه کوو، تپوسونه به دې کوو. د ټولو نه وړاندې ورته په نننۍ خپرونه کې هرکلی په خیر الله او ستړي مه شي. السلام علیکم ورحمت الله. سلام، مننه. جلبل صاحب څنګه یې؟ خیر صحت هم ښه دی؟ بلکل خیر. ستاسو مننه چې ما له دونه ټایم راکړو. ستاسو هم ډېره مننه کومه. جلبل صاحب تاسو خو ټول خلک په جلبل صاحب باندې پیژني، دا راته ووایي چې ستاسو خپل نوم څه دی؟ زما نوم دی یارباز خان جلبل. صحیح، یارباز خان جلبل ستاسو نوم دی. د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ لږ شان پېژندګلو زموږ کتونکو سره وکئ. زه بدرګه ټاون اوسېدونکی یم، سورپل کې. صحیح، دا راته ووایي چې کوم وخت هم د شاعرۍ میدان ته راغلی، کوم وخت هم دغه شاعري شروع کړله؟ زه خو چې 2م کلاس کې وم چې ټکه پکه شاعري مې کړه، چې 5م ته شوم بیا زه ټولنې له تلو جوګه شوم. صحیح، دا راته ووایي چې شاعري څومره پورې لیکلې ده، یعنې کتاب چاپ کول چې کوم دی نو هغه برابر شوي دي که نه؟ کتاب هم چاپ کړی دی یا هم نه دی چاپ کړی؟ کتاب وینا ما څه پینډینګ پرته ده، خو بې وسو ټینګ کړی یم نو زما پې وس نه راځي چې 1.5 لاک روپۍ په دې لګي. بلکل، ځکه کتاب چاپ کولو باندې ډېر زیاته خرچه راځي. نور ستاسو هلې ځلې څنګه دي؟ که نه صرف دغه شاعري ده؟ شاعران غریبانان چې کوم دی، موږ مخکې ورځو کې هم یو ویډیو کړی وه چې هغوی هېڅ هم نه وي، صرف دغه شاعري قدرمندو او بیا ډېر زیات په بد حالاتو کې لکه زمونږ میراوس ته تاسو وګورئ، داسې نور شاعرانې، نو په زړه باندې هم څه دي؟ نو هېڅ هم په زړه نشته دی، خو دا هم په زړه د شاعر قدر چا ته نشته دی. بلکل. او یو لیونی ټیم یې پې تېر کړو، بس خبره ختم. بلکل، لکه ځان پې ډېر خلک ویلل کې، خپل پیجونه پې ویلل کې، خو شاعر هېڅ قدر نه وي. هېڅ قدر د شاعر نشته دی. صحیح. نور څه کار روزګار هلې ځلې داسې څه نشته دی بیخي؟ بیخي هېڅ نشته دی. همدغه شاعري ده. قدرمندو، دا د شاعرانو حال دی او تاسو کتلی شئ. جلبل صاحب یو ډېره زیاته بهترینه شاعري کوي. اوس به یو کلام واورو، تاسو به واورئ، ډېر زیات خوند او ډېره زیاته مزه کوي. جلبل صاحب یو کلام راته ووایي خپل. کلام دی ټولو مینهوالو کا او خاص کر مسافرو ته یې ډالۍ. جلبلي بل بل بلي بل بل بلي او غم تلی تل تل تلی تل تل تلی، ته چې تور ور بل په بره واړوې نو ولولي ول ولولي ول ولولي، او مه ګوره خوبانو ته په دار بشي نو چل چلی چل چل چلی چل چل چلی. او څوک چې خماري سترګې لري په مخ نو ګل ګولي ګل ګل ګولي ګل ګل ګولي، هر وخت بروسه په پاک الله کوم، مل ملي مل مل ملي مل مل ملي. زه جلبل چې چېرته رقیبان وینم نو ټلټلي ټل ټلټلي ټل ټلټلي. ډېر زبردست، ډېر زبردست جلبل صاحب، الله دې ستاسو په عمر کې برکت واچوي. او واقعي خبره ده چې شاعران ادب او دې پښتو ته ډېر زیات ښکلا وربخلې ده، او دا پښتو ژوندۍ خو هم دې شاعرانو د وجې ده چې دا شاعران په دې زموږ معاشره کې پاتې کېږي او د خلکو اصلاح د خپلې شاعرۍ د لارې کوي او خلکو چې کوم دی خوند او مزې د هغوی د شاعرۍ نه اخلي. بل یو داسې کلام یې ستاسو چې تاسو ته ډېر خوښي او هغه کلام را سره شریک کړي چې کوم کلام ستاسو ته خوښي؟ بل کلام دی ټولو مینهوالو ته دې ډالۍ. یو رانه د ډېرې بېوسۍ نه جانان پاتې شو، او بل رانه زړګي عجزۍ نه جانان پاتې شو. اوښ چې په پیسه شي چې پیسه نه وي نو څه به کې، هېڅ را سره نه و د روپۍ نه جانان پاتې شو. سود مې داسې نه راځي چې پاتې شه زه ویدې نو، مه جاړه زړګیه د نیستۍ نه جانان پاتې شو. زه او رقیب را ووتو میدان ته هغه بری شو، نن ورسه د ډېرې خوشحالۍ نه جانان پاتې شو. تیږه پړه کېده ورله صبر ورکوه خپله،
اجل بل ډېرې ناچارۍ نه جانان پاتې شو. واه زبردست ډیر زیات زبردست. جلبل صاحب زه یم انشاءالله نورې مرکې به هم کوو دا به په دې ځای باندې دا مرکه راغونډه کړو که اخر کې څه میسج پیغام ورکول غواړئ یا داسې نوره څه شاعري وي در سره نو هغه سره شریکه کړئ که څه میسج پیغام ورکول غواړئ هم را سره شریک کړئ. میسج خو هېڅ هم نشته بس دې خبرو نه چې هوښیار خلک یې عبرت به والي بالکل. او بل کلام دی وایي غیر چاپېره زه چې د یو بل اشنا ته وګورم غیر چاپېره زه چې د یو بل اشنا ته وګورم ډېر مېړه خفه شي چې د خپل اشنا ته وګورم او څومره په اخلاص سره مینه محبت کوم څومره په اخلاص سره مینه محبت کوم وجاړم په چغو چې د غل اشنا ته وګورم او وایم چې بلبل وي او د ګل له پاسه پرېوتی وایم چې بلبل وي او د ګل له پاسه پرېوتی زړه مې لیونی شي چې د ګل اشنا ته وګورم. ډېره موده پس مې اشنا کلي ته راغلی دی ډېره موده پس مې اشنا کلي ته راغلی دی پرې مې دی چې خلکه په یو ځل اشنا ته وګورم او دې خمارو سترګو په ما دومره اثر کړی دی دې خمارو سترګو په ما دومره اثر کړی دی تللی نه شم په لاره چې جلبل اشنا ته وګورم ډېر مې خفه شي چې دې خپل اشنا ته ډېر زبردست ډېر زیات خوند او ډېره زیاته مزه یې وکړه. قدرمنو کتونکو امید ساتم چې تاسو به هم خوندونه مزې اخیستې وي. د بل پروګرام پورې ما محمد الیاس عجز او جلبل صاحب لرا کې اجازه چیرته مې ښاد اوسئ آباد اوسئ خوشحاله بریالي اوسئ د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.